د بیمار سړی د منځ طریقه یو بیمار سړی چې ودرېدی نشي او په ولاړه مونځ نشي کولی نو په ناسته به مونځ کوي رکوع به هم کوي او سجده به هم کوي بخاری او ترمذی ابو داود کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دی عمران ابن حسین رضی الله عنه ته فرمایلی صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى الجنب تؤمي ایماء ولاړه مونځ کوا کو درېدی نشي نو په ناسته مونځ کوه او چې په ناسته مونځ نشي کولی نو بیا په ملاسته باندې مونځ کوه څومره چې د انسان وسي دومره د مکلف دی عمران ابن حسین رضی الله عنه مشهور صحابي دی او ډېر موده بیمارو ډېر وخت په کټ باندې په ملاست تیر کړي دیو جن د بیمار سړی د منځ طریقه د دنه روایت شوی ده بواسیر شکایت متو او نور لوی تکلیف خو باوجود د دین د الله پاک په فیصله باندې راضی نو د هغه د مخ په پړخېدو سره نه جیوینه به ډېر وته ډېر تکلیف کې وو په کټ کې و پروتو خو مخ به انتهایی منور و د دې رضا بالقضاء د وجنه او کله کله به جبرئیل السلام ته پوس لراغه او په کټ کې و سره غاړه ته ناست نو دا عمران ابن حسین رضی الله عنه مشهور صحابي دی پیغمبر علیہ السلام نه د منځ طریقې ته پوسو کو حضرت تو فرمایل بولاړه مسکوا که بولاړه نشي کولې نو په ناسته به کې نو که سړی درې دې شي نو په کرسۍ کې به مونږ نه کوي اوس خلک پیاده جمعه تراشي جمعه نه مانځنه چې فارسی بیا بار ولاړ میو خوږي نه جمعه ترانو دی په کورسه کې به مسکی کم سړی چې قیام کولې شي او دیو نه درېدو د مونږ نه کی دا شانتي په دې گاډو کې ډار خلک مسکی جس کی او بناس د مسکی درېدې شي رکوع به کې نه سجده به کې نه مخه قبله ته نه مونږ میو کو مخ قبله د کول فرض دی قیام فرض دی رکوع فرض دا سجده فرض دا څنګه چلې دا مونږ نه دی ښا البته په جز کې هغه وخت کې مونږ یا سورلې کې چې مونږ د نقضا کی گاډه یا جز ودریږي نه یا ایرپورټ لري دی نو شریعت کې دا فقها وایي مسله ده چې څنګه مونږ دی کوله شوکا خو بیا چې کوشي بیا ودی مونږ قضا راوړي لکه تا قیام نه دی کړي رکوع دی نه کړي سجده دی نه کړي مخ دی قبله ته نه دی او کچرته کې په گاډي یا جس کې تا د سی مونږ کو چې ولاړ وي مخ دی قبله ته رکوع دی وکړه سجده دی وکړه بیا صحیح دوش که یو سړی رکوع نشي کوله سجده نشي کوله اشاره وکړي اشاره داسې او د رکوع اشاره وکي سجدي اشاره بدین لګه کتو کې چې فرق راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اذا قدرت ان تسجد على الارض فاسجد والا فاوم ایماء وجعل السجود اخفض من الركوع کته قادری چې سجده وکي پزمکه باندې نو سجده وکا سجده پزمکه کې او کنا سجده نشي کولای نو بیا اشاره وکا او د سجدي اشاره د رکوع نه لګه کته وګرځو کرسي والا دوستان چې کنه د سجده کولی شي قاعده نشي کولای د تحیات په شکل کې نهسته نشي ناشه دې نه کینی په لت نه غزي خپې قبله د مخامخ غزي سجده بکای چې دې سجده کولې شي سجده وته معاف نه ده چې رکوع کولې شي رکوع وته معاف نه ده عن ابن عمر رضی الله عنهما قال اذا كان المريض لا يستطيع ركوعا ولا سجودا او ما براسه في الركوع والسجود وهو يكبر کله چې یو سړی داسې بیمار شو چې رکوع نشي کولای او سجده نشي کولای نو دې لپاره به د سر سے اشاره کوي رکوع ته به اشاره وکړي بیا سمع الله لمن حمده وي بیا سجدي لپاره اشاره لګ کتو کی د عبد الله بن عمر جو ما حدیث کې داسې راغلی یو سړی دومره بیمار دی یا دومره کمزور چې په ناسته مونږ نشي کولای په ملاسته مونږ کولای شي په قبله ته غزي او رکوع سجدي ته به اشاره وکړي او که پستون استغنه سملی یا داسې په اړخ سملی داسې دام جایز دی په اړخ سملاستو په قبله درانه غیګنه هم قبله دراو دا جایز دی اوله طریقه دا چې دا سیستم چې ما قبله درشي خپیم قبله درشي که یو سړی دومره درجه کې بیمارو چې اړخ دشي بدلولې او خپل قبله ته نشي برابرولې او په کټ کې پروت دی نو د چې کوم طرف ته مخو اخوا دې مخي
او مونږ دیو کی که یو سړی داسې بیمار چې ودرېدی نشي کېناستی نشي په سر اشاره نشي کولی نو دنه مونځ وروستو شو قضا به یې راوړي معاف نه دی اوس هم د سترګو اشاره او د زړه اشاره دا معتبره نه اشاره د سر هغې ته وځي سر داسې خوځي وسه چې بیا ښه شو قضا به یې راوړي او که ښه نه شو او دې بیمارۍ کې مړ شو نو الله غفور رحیم دی د دې قضا په ده باندې نشته دی که یو سړی روغ رمټو او په ولاړ یې مونځ کولو او په بې مانځه کې به بیمارۍ حمله وکړه او بیا دې ودرېدی نه شو نو دی دې کیني دا باقي مونځ دې په ناسته وکړي او که په ناسته یې نه شو کولی په ملاسته دې یې پوره کړي دغه شانتې که یو سړی د بیمارۍ د وجې نه په ناسته مونځ کوي او په درمیان د مونځ کې دی ښه شو نو دی به باقي مونځ په ولاړه باندې پوره کوي لیکن که بعض حصې په اشاره باندې کړې وه او بیا په رکوع سجده باندې قادر شو نو د سره به مونځ شروع کوي د اشارې په مونځ باندې دی بنا نشي کولی یو سړی نفل مونځ کوي او په دې مانځه کې دی ستړی شو نو دی دیوال ته ډډه والی شي یا ستنې ته ډډه والی شي نفل مونځ کې مونځ یې پوره کړي او که کېناستو په نفل کې نو مونځ یې جایز دی خو ثواب یې نیم دی او بغیر عذر داسې مکروه دي په شرط دی چې مونځ یې په ولاړه شروع کړی وي که یو سړی بېهوش او دا بېهوشي د 5 مونځونو یا دې نه کم مونځونو مودې پورې وه نو کله چې دی هوش کې راشي قضا به راوړي که د 5 مونځو نه زیات شو نو دې مونځونو په ده قضا نشته دی ځکه دی بېهوشه دی او نابالغه باندې څنګه فرض نه دی داسې بېهوشه باندې فرض نه دی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم